د نوح علیہ الصلوۃ والسلام زویو پلار چې ورته ویلي چې کشتۍ کې سور شه، ناغه و نافرمان انکار یې وکړ او پلار یې ورته وی چې بچیا دا نننی طوفان او عذاب داسې دی چې دې ځای نه به هېڅ ځای کې خلاص نشي. زوی ورته وی چې زه به پاس غره ته وخېږم او په هغه ځای کې به د دې طوفان نه پناه واخله. علما لیکي چې د په یو سمسته کې ننوتو پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه. چې بند یې کړه نو د ده نه خپلې تشې متیازې دومره ووتې چې دی پکې غرق شو. خدایي طوفان د خپل ځان نه هم سړي ته جوړېدی شي. یوازې دا خبره نه ده چې ته به د دې داسې مثال دی لکه